او زه استاد سید خودم په دې کې څه کوم. خانوم دی وای نوم دی څه؟ نوم مې عبید الله. عبید الله. کوم ولایت نه؟ هلمند ولایت. ها په سی آی ټي کورس کې کوم برنامې زده ویلې دي؟ سی آی ټي کورس کې نور هغه کوم چې هغه څه دي مسکل نه نور هغه چې پښتو هغه ټول وي. کمپیوټر پیژندنه دی ویلې؟ او کمپیوټر ته تعریف کا. کمپیوټر یو پرسنل کې د کمپیوټر کلمې څخه شته چې معنی ها دا خو د دې لغت معنا شو تعریف کا. کمپیوټر یو برېښنایز ماشین دی چې ارتباط ترسره کوي. څه شی ترسره کوي؟ یا بل کمپیوټر یو برېښنایز ماشین دی چې په ورځ کې اجرا ترسره کوي. کمپیوټر په څو برخو تقسیم شوی؟ کمپیوټر په دوه. کم هارډویر او سافټویر. هارډویر ته تعریف کا. هارډویر د کمپیوټر هغه برخه چې موږ یې لیدلې څه کوم کولی. مثال لکه ماوس دی، مانیټور ده. سافټویر تعریف کا. سافټویر د کمپیوټر هغه پروګرامونه ډول کېږي چې په کمپیوټر کې انسټال کېږي او موږ یې لیدلی خو لمس کولی نه شو. ماوس څو بټن لري؟ ماوس بټن یې یو رایټ بټن او رایټ بټن بل لیفت بټن. د هارد ډیسک او د ریم منځ کې څه فرق دی؟ هارد ډیسک چې دی استاد معلومات په دایمي ډول داخل کوي او هر ډول تغیرات ورسره وستلی شي، او ریم بیا په موقتي ډول معلومات داخل کوي چې هغه معلومات چې موږ د پروسس لپاره کوي. 1024 MB څومره کېږي؟ 1024 MB یوه GB. یوه GB. کیس څه ته وایي؟ کیس د کمپیوټر بټن ته وایي. د کمپیوټر که د کیبورډ؟ د کیبورډ بټن. ها کیبورډ کې دا سیټ یا رل چې پې لیکلی دی بټن نوم څه شی دی؟ کنټرول. دی اوږدې بټن ته کیبورډ کې څه وایي؟ بیک سپیس دا غټ. بیک سپیس که سپیس بار؟ سپیس بار او سپیس بار. دا لیکل چې په کوم بټن پاکو نوم یې څه دی؟ هغه ته بیک سپیس وایي. ټچ پیډ کوم ځای کې وي؟ په لیپټاپ کمپیوټر کې د ماوس په ټچ. د کمپیوټر تلویزیون ته څه نوم اخلي؟ مانیټور. سی آر ټي مانیټور خو دی که ایل سی ډي؟ نه سی آر ټي. سی آر ټي په څه ښه دی؟ هغه ځکه چې یو خو سپک ده او بل زیات کارېږي په کم تاوان نه کوي، او ایل سی ډي چې هغه په ډېر کارېږي خو څه نه کوي. ګوره ایل سی ډي به کم برق مصرفوي، وزن یې کم دی، قیمت یې زیات دی. سی آر ټي پخواني دی برق زیات مصرفوي، وزن یې زیات دی او په قیمت یې ارزانه دی. ښه مایکروسافټ څه شی دی؟ مایکروسافټ یو امریکایي شرکت دی چې په امریکا کې لري، د کمپیوټر سافټویر جوړوي. وینډوز څه شی دی؟ وینډوز دا یو سافټویر دی. ښه وظیفه یې څه ده؟ وظیفه دا ده چې په کمپیوټر کې ځای انسټال وکړي، کمپیوټر نه هېڅ ډول ګټه نشته اخیستلی. فولډر څه ته ویل کېږي؟ فولډر دا یو آیکن ته وایي چې مثلا رنګ یې سره کم دی؟ رنګ یې چینج کېږي خو اکثره وخت لارې کېږي. ښه دا فولډر چې د کیبورډ د لارې جوړو کومه بټن به و؟
مردار خوره کنټرول شیفت ان شل کم 2 3 کنټرول پلس شیفت پلس ان د رینیم شارټ کټ څه دی رینیم F2 د کاپی څه دی کنټرول پلس سی پیسټ کنټرول پلس وی کټ کنټرول پلس ایکس سلیکټ آل کنټرول پلس ا که زه چېرته وایکن انتخاب کوم شفت او ډیلیټ وهم څه کار کیږي دا بیا ریسایکل بین ته نه ځي په کمپیوټر کې فشار کوم دا اضافي آیکنونه څنګه ورک کړمه د ټولې څپې ده او ډیسکټاپ یعنې پټایي او هایټ کوم دا ټول انتخاب کې څه اوس صحیح کمپیوټر صفحه هم ماته نه کوي کومداس درته ها پوه نه شوم مان دې کمپیوټر صفحه دې استاد نه راپورته سره ټوله صفحه مې در سره اوس څنګه دی نه دلته خو نه معلومېږي وسه ودرېږه استاد نه معلومېږي استاد اوس هم کار څه شی ده اوس دا دې تا خو معلومېږي اوس کاري نه تر اوسه خو نه ښکاري مسنجر لري مسنجر هو ته ماته په مسنجر میسج وکړه کوم صفحې ته کې ساوند مسنجر حتی صبر وکړه مه بندوه ورډ پروګرام څه دپاره استعمالیږي ورډ پروګرام د کلکولیټر د ډاکومنټیشن لپاره ډاکومنټیشن څه ته وایي لیکل دا چې مثلا یو شی په ورډ کې نیو څه کار کوي په ورډ کې نیو ډاکومنټ که صفحه نیو چې دی نوی صفحه کې نیو ډاکومنټ داخلي راوستي ډاکومنټ کې څه وي پیجز وي صحیح شو اکسل څه دپاره استعمالیږي هغه د کلکولیشن لپاره استعمالیږي او پاور پوینټ هغه د پریزنټیشن لپاره پریزنټ آوټلوک هغه پروګرام دی چې مثلا آنلاین چم کوي ایمیل پې لیږلی شو ها په آوټلوک پروګرام او خو دغه ایمیل نه کار کوي ها ته ځه په مسنجر زنګ ووهه سم خاورډ کې وروره د سیو او سیوز منځ کې فرق څه شی دی سیو استاده یو شی چې موږ ثبتو په یو ځای کې یو رقم او سیوا چې دی دغه یو فایل په یو فایلونه کې هم ثبتولی شو چې ملکیت یې ورته او په څو نمونه په یوه ځای کې هم ثبتولی د سیف شارټ کټ څه دی کنټرول اس ها انفو کې دا آپشن څه کار کوي انکرپټ وت پاسورډ دلته موږ دغه ډاکومنټ پاسورډ وکړلی شو ښه مینج کې ریکور ان سیوډ ډاکومنټ څه کار کوي دا استاد هغه ډاکومنټ موږ چې مثلا موږ نوی ثبت کړی خو رانه خراب شوي هغه تر لاس ته راوړی شو او استاد صفحه بیا ورکړه وینډوز اوس صحیح دی نه اوس پیدا ده اوس ښه لیکل چې غټو شارټ کټ دا صحیح دی که نه داسې راته ووایه
هو همدا صحیح ده کنټرول شپ او چې لیکل واړه کوو شارټکټ یې دا صحیح دی هو کنټرول شپ پلیس ده ها دغه لاین سپیسینګ څه وظیفه لري دا د لاینونو په ګرافیک کې په فاصله ورزیاتوي صحیح شو فایند څه کار کوي په هو فایند دا یو لغت یو چې موږ نه وایو شارټکټ یې کنټرول اف صحیح شو ها ټیبل د کم شیانو نه جوړیږي ټیبل د رو کالم رو کالم او سل ها دا اوس رو ده که کالم دی چې دا انتخاب میکو وده استاد نه ښکاري وسه نه ښکاري وسه نه تر اوسه خو نه ښکاري استاد وسه نه ښکاري وسه اوس دا ښکاره شو دا رو ده که کالم دا رو ده اوس دا کالم هیډر کم ځای ته وایي هیډر دغه صفحې سب کم چې هغه رو یا کم کالم چې موږ هغه نه هیډر د ورقې پاس برخې ته وایي صحیح دی که غلط د ورقې پاس نه هغه نه د ورقې دغه پاس پورتنی دې ځای ته هیډر وایي صحیح دی که غلط صحیح ده دغه د هیډر او فوټره فوټر بیا د لاندې چې ورقه پاس ها مارجن څه ته وایي مارجن د ورقې څلور خواوې واټر مارک څه وظیفه لري واټر مارک په ورقه کې داسې ځای په باندې چې کوم نوم یا څه لیکل دغه ته ورکوي لیکل نه بغیر عکس راوړی شو واټر مارک کې چې په ورقه کې او د هدف ورکوي د واټر مارک په ذریعه کوم عکس ته لیکلو شاته راوړی شو هو ها په لیاوټ کې لاین نمبر کې دا کنټینیو څه کار کوي کنټینیو دا به جاري نمبر فرق پرې وځي ها ټیبل اف کنټینټ څه وظیفه لري ټیبل اف کنټینټ دا فهرست کې جوړوي چې فهرست جوړوي عنوان او د متن لیکل یو رقم که فرق ولري نه د یو د عنوان په هیډینګ ولري او متن په پاتې لري ها دا ریډینګ موډ څنګه موډ دی په ویو ټیپ کې ریډینګ موډ داسې موډ دی چې مثلا یوازې موږ کوم تغیرات نشو کولی یوازې لوستلی شو ریویو ټیپ کې ګرامر څه کار کوي سپیلنګ ان ګرامر دا غلطي چکی ده د لغاتو ګرامر غلطي به څنګه معلومه د ګرامري غلطي د کوم چې غلط دی هغه لاندې د سینیلا او چې سپیل غلطي وي هغه بیا سور خط لاندې سور خط وي پکچر اپشن څه وظیفه لري دلته یو عکس ډاکومنټ دی ریبه شو اکسل ته اکسل فایل ته وربک وي که شیټ وي نه وربک کې څه شی وي استاد یو ځل بیا ته وکړه ښکاري نه وسه اوس ښکاره شو ښه وربک کې شیټ که بل څه شی وي نه وربک کې شیټونه دي شیټونه وي ښه په ارام سوچ واسه چې نټ نه خوځي نټ کې بل تور غټ په ارام
غواړم د دې څو سل نه یو سل جوړ کړم څه نه کار واله دا مخه جمهور د یوان مارجن سنټر سم فنکشن څه وظیفه لري دا بس راس کې کوي مجموعه رو باسي صحیح ده څنګه کوي مجموعه رو باسلو د پاره سم فنکشن استعمالو او د کاونټ فنکشن او کاونټ بلانک مینس کې څه فرق دی کاونټ فنکشن هغه سلم شمار چې مثلا عدد پکې وي او کاونټ بلانک هغه سلم شمار چې عدد پکې نه وي او خالی وي یا شي نه وي د میکس او مین فنکشن څه وظیفه ده میکس جګ عدد معلومه یو مین ټیټ عدد ها دلته په فلټر وظیفه څه ده په دې هوم ټیپ کې فلټر پټي فلټر کې موږ سرچینګ کولای شو لکه یو مثال راته راکړه مثال مثلا یو ټیبل یو دا موږ سرچ وکړو یعنی هغه ډیټا هغه چې موږ کوم کسان غواړو هغه معلوم کړو چې موږ څه کار فکر وکړه ما سره یو مثال معاشاتو لیست دی صحیح ده ها زه غواړم چې د ډاکټرانو ریکارډ صرف راته وښیي نو د څه نه زه کار والم نو فلټر پکې پاله او زه غواړم چې د افغانستان کوم خلک دي د هغې نو لیست راته وښیي استاد یې په صفحه بیا ریفریش کړئ صحیح شو او دا یو څه او صحیح دلته ما فلټر آن کو زه غواړم چې د چا ما شپږ زره هغه کسانو ریکارډ وښیي دلته څه وکړم فلټر پاله کو استاد صفحه ریفریش صفحه کار نه کوي اوس صحیح ده او صحیح زه غواړم چې دلته چا ما شپږ زره هغه کسانو ریکارډ وښیي نو فلټر بټن باندې کلیک وکړم ها بیا څه وکړم دا فلټر بټن استاد داسې لري چې دا کوم بټن خالی کلیک مې کو دا د لیست خلاص اوس دلته څه وکړم دلته اوس هغه کوم کلمات چې غواړي اوس مثلا نه خلاص دا خلاص دی ها دلته یو ځل کلیک په وکړه دا د کلیک مې کو وګوره معاشات 2000 3000 سره زم چې چا ما شپږ زره صرف دا هغه ریکارډ وښیي نه استاد نه دا کلیک شوی یو ځل کلیک وکړه کلیک دی کنه ګوره استاد تر اوسه د هیڅ تغییر نه لرم ها نت سلو دی نت واجه ده او دا چې زه به درته وایم چې په هغه بټن کلیک وکړه وروسته هلته چې مثلا شپږ زره غواړي په هغه کلیک وکړه دا هغه درته معلوموي وروسته صحیح شو دا پایوټ ټیبل څه کار کوي دا د غټ ډیټا نه خلص مطلب مثلا چې ډېر ډیټا یې د هغونه مطلب چې زموږ وي هغه لږ ډیټا موږ ته راشي لکه مثال اوس دې کې وګوره د هر چا وظایف دي زه غواړم چې د منیجرانو مجموعه څومره کېږي ډاکټرانو ډرایورانو هر یو راته ځان ته وښیي نو د کوم اپشن نه کار والم فلټر نه که نه همدغه د پیوټ ټیبل نه دلته دا سب ټوټل او ګرینډ ټوټل څه کار کوي سب ټوټل یو بخش مجموعه معلومه او ګرینډ ټوټل د ټولو بخشونو مجموعه معلومه صحیح شو ها پاور پوینټ کې د پاور پوینټ فایل ته څه نوم اخلي پریزنټیشن کې څه وي پریزنټیشن کې یعنی که چیرې موږ یو ځای داسې یو څه نورو ته پیش کوو یا وړاندې کوو بیا پریزنټیشن کې موږ سلایډونه اخلو په هغه کې ورته منو داسې موږ ویلی شو چې د پاور پوینټ فایل ته پریزنټیشن وایي نه پاور پوینټ کې پریزنټیشن دی خو بیا وربوک هم هغه کې بیا سلایډونه دي خو د پاور پوینټ فایل ته پریزنټیشن وایي پریزنټیشن کې څه سلایډ کې څه وي سلایډ کې بیا دغه ټکس باکسونه
ها ترانزیکشن او انیمیشن څه فرق کوي؟ ترانزیکشن دغه خپل چې دی دغه ترانزیکشن او انیمیشن دا د ټکسټ باکس ټول تسلیل ورکوي. ترانزیکشن د سلایډ ډېر ښه. دا څه کار کوي فرام بیګیننګ؟ دا چې دغه کوم چې موږ دغه خلاص کړی دی پرزنټیشن دا د سره راته پلی کوي. څنګه وکړم چې د سلایډ عکسونو په شکل کې سیف کړم؟ هغه فایل ته ولاړ، فایل ته بیا سیو از ته ولاړ، بیا براوز ته ولاړ، صحیح شو، بیا چینج دغه لیک وکړه په دغه باندې سیو ټایپ، بیا دلته پی ان جي او جی پی جي دا دوه ډولونه چې پی ډي اف څه شی دی؟ پی ډي اف دا ریډان سافټویر دی. د ورډ ایکسل فایل پی ډي اف ته اړوي شو. هو اوس دا د ورډ فایل د څنګه پی ډي اف ته واړو؟ سات صفحه یو ځل بیا ریفرش کړه. صحیح ده؟ اوس نه اوس صحیح شو. ښه فایل ته اوس ولاړ شه. په سیو ارټ یم سترته ولګه. ښه براوز ته اوس ولاړ. ښه سیو از ټایپ کې دلته موږ پی ډي اف ورته. صحیح ده. پیج نمبر څه کار کوي؟ پیج نمبر ټاپ اف د پیج، باټم اف د پیج. دا د صفحې ته نمبر ورکوي. صفحې ته نمبر ورکوي. تا ما ته خپل جدولونه د ایمیل کړي وو. هو هغه خو ما در ولېږل، اوس هم راسره. ایمیل د څه په نوم و؟ عبیدالله حیدر. ته یو منټ لږ صبر وکړه. ته ودرېږه دا ایمیل چک کړم. ایمیل د څه په نوم و؟ عبیدالله حیدر 2006 بیا یو سل دوه. عبیدالله ته ودرې. څه وخت یې کړی و؟ اوس نو ډېر وخت کېږي زموږ، یعنې تقریبا اوس شل شپې بلا وخت زیات دی. حتی یو منټ چې زه یې پیدا کړم. نه یوازې حیدر 2006 152 ډاټ 2006. ته وګوره سکرین درته ښکاري؟ نه نه ښکاري، زما نوم دلته نشته. اوس همدغه ایمیلونه به ټول ستا یې که نه؟ ګوره زه یې درته دا ستا دي، وګوره عبیدالله. دغه ایمیل ستا دی. دا ایمیل ستا دی؟ هو استاد همدغه زما دی. دا دې خپله جوړ کړي؟ هو. څومره وخت کې دې جوړ که؟ نو یوه هفته وخت کې داسې ونیو. تا چې ما ته وویلې ما درته وویل چې درسو په جریان کې وم، تا اوس یې مه جوړوه. بیا هغلته چې ما درته ویلې بیا چې ما راته ځان ووایه تا ویل اوس یې جوړ کړه ویې لږه. نو بیا شپې ونیولې که څونه وخت درته ویلې. اوس درس وایې که پوهنتون که مکتب کې؟ نه اوس مکتب کې یم، مکتب اخري. زه ماشاءالله ښه دې جوړ کړي دي. خپل کو اکسس یاد که ښه. ښه اوسه.